زمونږ بچو ته پلار مور د فرض مونږ حکم نه کوي. زمونږ بچی فرض مونږ نه کوي، دې ته املا ماته ده. او دا لاسه کې خفه کېږي به نه. په کور کې که د کار روزګار والا یو هلک دی، دکانداري کوي که نه، روپاټې ګټي، روپاټې پیسې ګټي. د الله نبي خو ځکه فرمایي تعس عبد الدینار وعبد الدرهم وعبد الخمیسه. برباد دي شي هغه د درهم او د دینار باندې چې بده صرف روپۍ او اشرفۍ پیژني او شړۍ پیژني بس، او کمبل پیژني بس. پیسې دی او کمبل. نو دا کم چې ولا روپۍ راوړي، کله د چرته د چټۍ ورځې نو ستاسو خیالي مونږ تم نه پاسې سر یو ټول هفته ستړی شوی پرې د اواز ورته مه کوئ په قلاره به وکړي. نو کوي کوي نه سکول لذي او کالج لذي وختي پاسې ورته شابه درکو ناشته مولا وختي تیار کړی الله شابه. خدا ته پوښتنه کوي چې مونږ کو کنه دا کالج فرض دی کله مونږ فرض دی. ټیک ته لاړ شه کالج د خدا نه وش کالج د مزه کالج لذي سکول لذي نو اشتای لذي بالکل لاړ شه. خو خبره جدید تعلیم حاصل کا خو ګډېګه پکې ما صحیح ده. موږ د یونیورسيټو خلاف نه یو، موږ د تعلیم خلاف نه یو، خو ته تعلیم لول ته به وای هر باپونه زی تعلیم لول ته تړونه کې ګډېږي. نو دا بی شرمی او دا بی غیرتی پکې مکوا، بی حیاي پکې مکوا، ځان په شرمونو مشرموا. او پښتون او مسلمان غیرتی د جنکو مخې ته نه تاویږي، دا تاویده پکې مکوا. او پښتنه او مسلمانه جینۍ د پردو لکانو مخې ته نه تاویږي، نو دا تاویده او بی غیرتی پکې مکوا. تعلیم وکړه کنه. ستا په تعلیم کې سویم نمبر دی، زتا نه دا تاسو ستا په دې ټول ملک کې زتا نه دا تاسو صبح کې نه د ټولې دنیا یونیورسيټي راوخت ما ته وایه کنه. ستا د یونیورسيټو په ټوله دنیا کې چې کوم فهرست دی چې ټاپ دا دا دویمه دا دا درېمه دا دا 1500 پورې چې کوم یونیورسيټي دي په دنیا کې په ټاپ باندې پای کې ستا نوم نشته دی، ستا یو یونیورسيټي پای کې نشته. کله دې راخستې خالي بیا ما ته وایي جواب ګوره د دې مولا په دې جب کې دا موبایل دا جاپان جوړ کړی دا امریکې دا به جاپان نه جوړولې دا ته مالې ګلې وي یونیورسيټي له انجینیرینګ تا ویلې دی دا به تا جوړ کړی وي ته به تکړه شوی وي. دا چې زه جاپان ته محتاج یم او دا زه امریکې ته محتاج یم او دا مال د برطانیې نه هر سره روان دي او ګاډی مې د بل ځای نه را روان دي موبایل مې دا ته باندې څه شوق پرېوتی دی. زه خو چې کم کار لېږلی وم دغه دې ولاړ یم الحمدلله الله دې رانه قبول کړي. زه دې له نوم لېږلی خو تا باندې دا ویلي دا زده کړه ټکنالوژي تا ماله دا ولې نه جوړ کړی. دا تپوس به زه دا نه کوم چې زمانه نه شي کولی چې تې زمانه کې نو که تعلیم لذي خو لاړ شه ښه خبره ده. خو سهار د فجر مونځ غم نشته دی او پراټې ونه پخ کړي دي سړی تعلیم کوي تعلیم یافته صاحب دی. او چې په کومه ورځ چوټي په هغه ورځ بیا راپاسې یم نه یاره وایي ټوله ورځ سبقونه ویلي دي سبقونه ویلي دي ډېر ګران سبقونه دي غټ کتابونه دي. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سورة فرقان په آخره کې چې الله رب العالمین د خپل خاص بندگانو چې هغه ته عباد الرحمن وي رحمان ذات بندگان
دا غي کوم صفات ذکر کړي پاغه کې سلورم صفت مونږه تیر جمعه ذکر کوو چې هغه د شپې الله رب العالمین ته ودرېدل او قیام الليل کول. دا صفت الله رب العالمین په قران کریم کې زی په زی د مؤمنانو ذکر کړی دی او زموږ استاد خوږ نبی صلی الله علیه وسلم ته هم الله رب العالمین په دې باندې امر کړی دی چې زما نبی ته د شپې چې دی الله رب العالمین ته ودرېږه او د الله رب العالمین بندگی کوه او الله رب العالمین بتا ته هغه مقام محمود درکې چې کومه تاسو سره وعده کړی دا او مونږه د اذان نه بعد هم چې کومه دعا وایو هغه کې مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره دغه دعا غواړو چې الله زمونږ نبی له هغه خسته مقام ورکا مقام محمود چې تاسو سره وعده کړی دا. قران کریم کې الله رب العالمین خپل نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اے زما نبی د شپې الله رب العالمین ته ودرېږه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اے زما خوږ نبی د شپې دا خوب په سیسه کې پرېږده. تهجد ویم دیتا چې ترک النوم خوب پرېږده د الله لپاره او رب العالمین ته ودرېږه او عبادت وکړه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې د عبادت باره کې دا فرمایلی او د ورځې د نفل باره کې دا ویلي دي صلاة الليل مثنى مثنى. څوک چې د شپې مونځ کوي نفل دو رکعاته به کوي پار 2 رکعاته به سلام ګرځي. صلاة الليل مثنى مثنى. بل حدیث کې سره دا مشته صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. دین مراد کوم مونځ دی؟ نفلی مونځ. دا چې مونږه هغه یو څو خطبه مخکې مونږ ویلو چې بعضی بدبخته ناپوها چې په خپل په حدیث نه پويږي او بیا علماء تم رجوع نه کوي تکبر پکې دومره ډیری چې علماء نه ځان پويږي. هغه کې یو کس هغه دا ویلي چې د امون په څو قسمه دي. نو هغه اصل کې هغه د نبی علی السلام چې د فرض نه بعد کوم سنت کړی دا غي حدیث ذکر کړی د خلکو د دوکه کولو لپاره چې ګوره دلته خو دې حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام به ماخام نه بعد 2 رکعاته کول. نو خلکو په ذهن کې دسي چې د عوامو سادهګانو څوک صحیح بخاری علی او حدیث ټول ګوره په پوهه دي او دا چې علماء ول ورشي درته بیا وایي چې دا خو د سنت او بحث په دې حدیث کې دي. خلکو ذهن کې دا کینی وګورئ چې ماخام نور ډوب شوی ماخام نه بعد نبی علیہ السلام 2 رکعاته کړی. مطلب دا دی نعوذ بالله چې دا درې په کې کم ځای نه راغله الکه درې فرض دي او دا دوه چې د حدیث کې ذکر دا سنت. دا سنت بیل صحابو ذکر کړی په حدیث کې د نبی علیہ السلام چې نبی صلی الله علیه وسلم د سار نمخ کې نو سار نمخ کې څه مطلب دی؟ یعنی د فجر د فرض نمخ کې قبل الفجر چې راشي دې څه مطلب دی؟ د فجر د منځ فرض نمخ کې 2 رکعاته کول یعنی سنت. ماسپخین کې مخ کې سنت دوم راغلي سلورم راغلي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم نه تاسو ګورئ حدیث نبی علیہ السلام وې د ظهر نمخ کې 4 رکعاته وکړو ظهر نه بعد 2 رکعاته وکړه دې څه مطلب دی؟ سنت یې وکړه. دا مطلب د فرض نه مخکې 4 وکړه د فرض نه وروسته 2 وکړه ماسپخین او دا مشته چې د فرض نه مخکې 2 کړی دي د فرض نه بعد به 2 کړی او د ماخامې د فرض نه بعد 2 رکعاته وکړه او د ماسخوتانې د فرض نه بعد 2 رکعاته وکړه او قیام الليل جدا راغلی دی وی طرف بیلو حدیث کې باندې جدا بابونه. نو دا بعض خلک د دې مسلمانانو سادهګانو د دین نه د اړولو لپاره داسې قسمه شبهه راغورځي. غرض می دا دی د ورځې کم نفلونه دي ناغم 2 رکعاته کول پکار دي په 2 رکعاتو سلام ګرځول پکار دي. بیا نبی علیہ السلام د تهجد په باره کې مونږ ته یو طریقه راخودلې مزیداره. زموږ د دین ډیر آسان دی ډیر مزیدار دی چې کله وي ته تهجد تر پاسې نو کستا خېلی سړی چې خوب وکړه بیا را پاسېږي د سهار نه د غنټه مخکې یا 40 منټ مخکې بعض الله توفیق ورکړي یو نیمه غنټه مخکې را پاسې نو خامخا سر به دې درونی لږ به بدنم درونی خوب هغه اثرات لاوي په انسان باندې. نو دیو جنا اول نه ډایرک وګد مز مشورو کوا اولنی 2 رکعات د الله نبی څخه فرمای مختصر وکا
یعنی دا څه خوب دی په اودس کولو باندې لاړ ختم شو نو سبب دا بدن لګ د دې 2 رکعات مختصر سره لکولاو شي یعنی 2 رکعاتو کې قرائت ډیر مکو ولانو کې دې سره وتلګه خوب اثرات به ختم شي نو بیا دې پسې چې نور 2 کې نو به وبدو کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اسلام ډیر قرائت کو صحابي وای زه د نبی صلی الله علیه وسلم خاطر غما ابي ابن كعب رضی الله تعالی عنه چې هغه څومره عظیم صحابي دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې صفت بیان کړی دی چې واقرأهم ابي ابن كعب ډیر خپل د قران لستون کې دی قران ټول لستلې شو دلته مراد دا دی نه دا فصیح هم دی د بعض انسان دی جبه کې صفای ډیری لکه قاریان ټول تلاوت یو د بعض ډیر خپل وازي صفای ډیری په الفاظو کې سړی خوان ورک کني مګ یو قران دی او دی ابي ابن كعب ته علم په قران کې ډیر ځکه عربي غوي جبه او بل دا و چې هغه زمانه کې به قاری د قران عالم ته ویلو زمونږ د زمانه په شان نو دی وخت چې قاری هغه د قران عالم نه وي یو نیم پکې وي کني نو بس صرف حفظ یې کړی نور په ترجمه او تفسیر تم نه پوهیږي څو پورې چې د سمع علماء سره تفسیر کلک نه ویلې غرض دا دی هغه ابي ابن كعب رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره قیام الليل کې ودرېدم قیام الليل کې دا جایز د اوس مثلا یو ملګری ولاړ دی او تر هغه ته چې ځان لمونځ کوم خو د سره ودرېږم راشه خواته سره ودرېږم لکه عبد الله ابن عباس چې د شپې نبی علیہ السلام کرے چشمه وا ترور کرا نبی علیہ السلام نے ترور واده وخاله نو عزت نبی علیہ السلام نراغم چرته ودرېدم ګسړخته ودرېدم نو نبی علیہ السلام راتاو کړم خیړخته ودرېدم چې دوه کسان مونږ کوي امام به ګسړخته مقتدی و خیړخته دا طریقه نو ابي ابن كعب رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام سره قیام الليل کې ودرېدم نو ما ویلی سوره بقره شروع کړه ما ویلی اوس په سوره بقره چې ختمه کینو نبی علیہ السلام با رکوع کی سوره بقره درېمه پاره کې ختمه شوې ده اولی پاره نه شروع کو زموږ د قاریانو په شان به نه وي نبی صلی الله علیه وسلم چې قرائت کوي یو لفظ به جدا جدا ویلو مزیدار قرائت ډېر خسته کو او څنګه به کول د نبی صلی الله علیه وسلم د قرائت صفته به بیان وي چې کوم آیت به د رحمت راغل ته ودرېد دعاګانې به شروع کړې هغه رحمت به د الله نه غوښته جنت برابر جنت به د الله نه غوښته او چې کله به د عذاب ایتون راغل ته بیا نبی علیہ السلام ودرېد به دعاګانې به شروع کړې چې الله دې عذاب نه مساته دې جهنم نه مساته سره دې غضب نه مساته سره دې قهر نه مساته دا دعاګانې به کولې یعنی د دې انداز باندې څوړې قرات کوي او دا قرائت به څومره په توجه څومره خپل او به چې نبی علیہ السلام یې کوي الله اکبر نو بیا سوره بقره چې سره ورسېده ما له اوس ورکو کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوره النساء شروع کړه سوره بقره په کوم سوره ده سوره ال عمران ده کنه ال عمران پرې خو د مینس کې نبی علیہ السلام سوره ال عمران مینس کې بعد سوره النساء ته لاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره النساء چې شروع کړه نو ما له او دا خپل ډېر غټ سوره شروع شو هم د روغ سوره ده کنه دا طویل سورتونه دي ما ول زه سورته نساء اوس لکه سر ته رسیږي به برخته کېږي نبی علیہ السلام دا یو رکعت چې سورته نساء سر ته ورسېده نو ما ول اوس په رکوع کې نو په دې کې نبی علیہ السلام هغه مینس کې سورته ال عمران پاتې هغه شروع دلته یو بل مثلا یاد کاغه دا دی دا کار جایز دی که یو کس په قران کې لیکل شوی رستنه سورته په پیله رکعت کې ولولي او مخکې لیکل شوی سورته په دویم رکعت کې ولولي خدا اکثری عادت مدینه نه جوړي نبی رسول الله دا اکثری عادت نه دی ګرځولې کله کله دا کار سره پرته د جواز د پاره چې د سیم جایز ده نو چې سورته ال عمران ختم کو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع ته راکته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ د شپې دومره خسته اوږد قیام دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه یو ځل خپل قصه کوي وإذ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ودرېدم د شپې قیام کې ځکه دا غوړه خوش قسمتي ده چې نبی علیہ السلام پسې مونږ کې او نبی علیہ السلام سره د شپې تهجد مو کې داغه په امامت کې تهجد او نفل کې امامتي جایز نو ما ملګرو ته قصه کوي خپل شاګردانو وای ما په دې ځړه کې یو بد اراده را هغه ته یې دا بد اراده څنګه ده لکه دې څه مطلب
بد اراده دا و ما دا مونږ مات کوم نبی علیہ السلام چې ودرې دې نشم خو بیا بل ته دې زړه چې خانه لکه ته وست ځواني او ته مونږ ماته نبی علیہ السلام ولاړ دی او ته لکه دې سعادت نه بس به وي خپل غیرت به بیر تراټینګ کوم او شوق د عبادت او دې سعادت دا مې چې مخه ته نبی علیہ السلام سره ولاړ کله نو خپو می کار نه کوي لکه مطلب دا ډیر زور را لراک ډیر زور را لراک یعنی زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم بداسي قیام کو چې تکړه تکړه ځوانان صحابه ډېر کلک خلک وګوره ما ته چې کوم دی دا اوس دا دغه ټول چې کوم دی خلاص کړ سره دا ډکو مو خوړل دا پارمي چرګان زمونږ څه زور دی زمونږ سیستم نه ده تشفدي اوار سرک باندې په اوار لار باندې سم مزل نشو کولای خپې په ځان په راکاو د ځان کشه کشه به کیږي بازار کې به مړې کیږي صحابه کرامو قوت چې ګوري جهادي معرکې وګوره چې دې څومره زور پټه بدن تکړه مضبوط خلق فیور خوراک او زیات خوراک به کوونه او کجوره او دغه فیور خوراکونه به دغه زمانه دا به استعمالول دوخانو پي به اسکل او دغه رنګ خپل خوراکونه به کول خالد بن ولید وای د هغه ولنې جنگ چې کله کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولېګل کوم جنگ دی اولنې جنگ د خالد بن ولید رضی الله عنه ها جنگ موته ته چې ویلاړو وې زما په لاس کې نه اته توري ماته شو نه هم تور ما سره پاتې شو او تور ته اوس دی وخت راوچته په خواني توري چرته دی جيبګر کې پرتی کنه چاله ورش زموږ ځوانان انت شو چته ولې نشي مونږ دې شو چته ولې نشي چې خالد دې اوچته کو داسي او داغه په لاس کې ماتيږي د کافر په کفر او داغه په تور باندې گزار ورکه او ماتي یو یمنی تور اخره کرا سره پاتې شو به اخري پورې جنگ ما غي باندې وکړل ټول ماری کمه به پاغي باندې وکړل دین اندازه لګي دا څومره قوي او مضبوط خلق صحابه کرام رضی الله عنهم په عبادت کې تکړو هر کار او هر میدان کې تکړو د شپې به قیام کو د الله عبادت به کو سفر بم کوګه سړی که سفر کې لګ د عبادت لګران هم شي سفر خپل ستړیواله می کنه او دا زماني سفر ډېر ګران وي اوس پسانی دي ایسی گاډي کې کېناو بس شیشې در پسې بندي دی او استریکړې په گاډي کې کېنو استریکړې به د گاډي نه کوشي کله اورته جو کراچۍ ته اوس په خوانه وخت نه دی چې هغه ماتي شیشې به دغه بسونه وای غریب سړی نن سبا مزل نه کوي غریب سړی چې کراچۍ لاهور ته ځي خو گاډي ټیکټ اخلي ځان چیرې په سہولت لاړ او یا د جهازونو مزل دي سپینه جوړه واچو او د دوبۍ نه راکینه پاکستان ته یا د پاکستان نه کینه سعودي ته ریاض ته اما قسپینه کپڑا به یو استری کړي به ته بکوس ځکه چې دوړي مړي غندونه بنشت سہولتونه او دا غي مزلي تکلیف او لوګه بوا تند بوا باد بلګي د نور به ولګي قسم تکلیفونه په دې لار کې راغله د ورځ مزلي به بیا به د شپې قیام کو صحابه کرامو به بیان په دقت تکلیفونه ولا سفر کې د شپې به الله ته ودرېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وایزو د اشعریینو د پړاوزه او د دې خیمه د شپې د دوی د आवाज نه پیژنه د دې حدیث څه مطلب مخکې ما دا ویلو تاسو د دې مطلب دا دی چې صحابه کرام رضی الله عنهم په کله په یوځای کې دمه کولې نه پړاو به واچو چې تاسو مثلا د ګرمۍ دمه کو یا د تر شپې دمه کو شپه تیرو به بزو سار به وختیا موږ نه مخکې به کله روان شو خو اکثر بداوي چې موږ بوش بس روان بش کله بداوي چې سار نه مخکې روان شنو په بل ځای کې به فجر مونږ وکړو چې ته وګمو به برابر وي او کله بداوي چې روان بو چې دمه به وکړه شپه به مو شو فجر مونږ به مو شنو بیا روان شو نو په دې کې زما محترم ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه بداوه چې یوځای کې باغ خپل پړاو واچو ملګری به سره خیمه به ولګېدل او دا نور صحابه به ګر چا پیرا څوک د ونو د لاندې او څوک بس په عامه ډاګه باندې چې ورځ به غرمه به خو د ونو د لاندې اکثر سوري به قتل یا به سي صادره وته جوړک دي کوي ته به دغه شو کني خیمه به ولګول او د شپې هم دا طریقه بس په خیمه به ولګول یا هم دا سي پرې وته زی پزې اشعریین دا یو قبیله ده چې د یمن نه راغلي ده او په نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی دي صحابه دي اشعریین الله اوازونه خسته ور کړی دا بعضی قومونه یې د اوازونه خپلې وي
لکه دې وخت دا قاریان چې ته ګورې د مصر دا قاریان اوازونه یې ښکلي دي او دا مغرب والا په دې عربو کې چې کله هم ګورې ښکلي اواز والا قاریان اکثر دا د مغرب والا وي ښکلي اوازونه ورله الله رب العالمین ورکړي دي دا الجزایر وغیره دا ملکونه اشعریین به چې په کوم ځای کې به پړاو واچو نبی علیه السلام ته پته نه وه دوی کوم ځای کې پراته دي خو چې د شپې به تهجدو ته ودرېده نو د شپې د تهجدو طریقه دا ده چې دې کې به نه اواز ډېر تیز کې او نه به ډېر په مزه داسې یو مدم اواز به په خوږ اواز به د شپې قرآن وی چې تی واورې خوشه ملګري واورې هم که خوشه ملګرو ته تکلیف و یا بیمارانو نو بیا خیر دی لږ اواز سلو که او چې دا نه وي ټول ملګري واسې عادت وو نو بیا په ښکلي اواز باندې دا ویل پکاري نو د کم ځای نه به چې د شپې خوږ اواز راتلو نبي علیه السلام به بیل پېژندل وایي زه د شپې د اشعریینو ځایونه او پړاو د دوی د اوازونو نه پېژنم چې دا خوږ اواز ترې را روان وي زم اشعریینو قبیله دغه طرف ته ده مشهور صحابي ابو موسی اشعري رضی الله عنه د دې قبیله ابو موسی اشعري رضی الله عنه یو ځل د شپې قرآن لسته قیام اللیل کې ولاړ دی الله رب العالمین ته نبی علیہ السلام ورله آواز واورېد سبا له ورته ویلي د الله بنده ماشاءالله تعالی خو الله رب العالمین د داود علیہ السلام د اوازونو آواز درکړی دی ذکر داود علیہ السلام هم ښکلی اواز خوږ چې زبور به لسته نو مارغان به ورته الله رب العالمین دا معجزه ورکړی او مارغان به تابع شوی به مرسله تسبیح ویله قرآن کریم کې سورہ صاد کې شته سورہ سبا کې شته زه په قرآن کې الله رب العالمین نور زینو کوم دا خبره ذکر کړې او غرونه به مسره تسبیح ویله سبحان الله معجزه ویم دې تکن چې نور خلق د دې کار کولونه عاجز وي الله رب العالمین چې د نبی په ذریعہ کوم کار کوي دا معجزه د الله تر طرفه خود نبی په ذریعہ را ظاهر شي دا الله قدرت وي دا په معجزه کې د نبی اختیار نه وي دې کې د نبی قدرت نه وي دا دی وجنه تاسو کلم چې د موسی علیه السلام واقع ګورئ چې هغه امسا کله غورځي د فرعون مخې ته په خپل اختیار نه غورځي الله حکم ته متوجه دي الله رب العالمین ورته فرمایي وي مونږ ویل الله فرمایي قرآن کې تاسو وایي کنه وي مونږ ورته ویل چې وګورځوا امسا مونږ ورته ویل ان القي عصاك دغه رنګ کده هغه ګټې نه دولس چینې را روانې شوې وي نو موسی علیه السلام په خپل خوا گزار نه الله فقل نضرب بعصاك فقلنا من ورته ویلې ورکه گزار چې گزار یې ورکړه دولس چینې ته را روانې شو ځکه دولس قبیلې وې د بني اسرائیل دولس خاندانونو چې جګړه یو لانجې نه کوي هرې قبیلې خپل ګودر معلومو چې دا وبه چې راوتي دا چینه دلته دا وبه جمع کېږي دا زمونږ ګودر دی هغه بل دا هغې ول خورې ورې دولس چینې الله رب العالمین د یو ګټ نه راویست غرض مې دا دی دی ابو موسی اشعری رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام فرمایي وی تعالی الله رب العالمین د داود علیہ السلام د اوازونو آواز درکړی دی ښکلی اواز دی چې دومره ښکلي انداز کې ته دا قرآن د شپې ویل او دا د الله غټ نعمت یې ملګرو باندې چې د شپې الله ته راپاڅېږي او په خوږ اواز باندې قرآن کریم ووایي رب العالمین ته ولاړې دا خپله شپه د الله په بندګۍ کې رونه چې ټوله شپه خوب له مه ورکوه څه خوب ځکه د نفس حق دی او څه هغه د الله رب العالمین بندګي اگر ته 2 رکعاته ولې نه دا ډېر لوی سعادت دی زما محترم ورونو نو ما چې کوم آیت لوسته د عباد الرحمن په صفت کې الله فرمایي والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما دا هغه کسان دي دا د رحمان ذات خاص بندگان چې دوی د رب دپاره شپه رونی په حالت د سجده او په حالت د قیام کې ځکه د شپې په تهجد او قیام اللیل کې د دې آیتونو نه دا معلومیږي چې قیام په ډېر اوږد کې قرآن به پکې ډېر وی او سجده پکې اوږده کوه بعضې ملګري هغه دا وایي چې یاره دا ګوره د شپې خو قرآن نه هم دا معلومیږي چې دا قرآن ډېر لوسته پکاري سجده خو به زه اوږده وکړو دعاګانې به پکې وایو سبحان ربي الاعلی به پکې ښه ډېره ووایو خو دا ډېر قرآن خو مونږ ته یاد نه دی دا به څه کوو نو د دې طریقه دا ده که تا ته واړه واړه سورتونه هم ډېر یاد دي دا ټول پکې ووایه مثلا تا ته اخري 10 سورتونه یاد دي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نه درته یاد دي اخره سورۃ الناس پورې بدغه دې شروع شه په خوږ اواز وای سورۃ الناس باندې ودروا او بیا راکته شه بل رګات ته را پورته شو بیا په کې د الله سبحانه وای د څومره آیتونه شو تشماره ماشاءالله ډیر آیتونه شو ودا سعادت یو به چې چاته الله رب العالمین قران کریم حفظا یاد کړی او دا مشته دې کې 2 احادیث د عائشه رضی الله عنها او د انس رضی الله عنه چاغي مصحف ځان سره نیولې دي
د عائشہ رضی الله عنها په روایت کې راځي چې ذکوان چې دا غلام او غیبت دې ته د شپې قیام کولو یعنی امامتی به کوله نو هغه د مصحف نه تلاوت کوو که قرآن په لاس کې نیولې شي وایي په ادب باندې خواته رسي او صدقه برابر کا تګدا چې کله رکوع سجده کې کتا سره جب وغیرہ کې خودو ترتیب نه وي بعض مصحف په داسي سایز کې وي چې جب وغیرہ کې راځي په اسانه وکدا نه وي نه به د خواته رسي او میز یا داسي او بالغ وغیرہ کې د پاریک په ادب باندې کې دا بیا راخله په بل رکعت ایو الحمدلله زما استاد سره یو ثاني د دین بل ځکه الله رب العالمین د مؤمنانو په باره کې فرمایي امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما دې ټکو ته بیا ګوره التم الله فرمایي چې سجدا وقياما سجدي الله ته د شپې لګي او قیامونه کوي یعنی سجده او د پکار د شپې او قیام وګت پکار دی اسیم فارغ ټیم استکار خو دې نه کنه ډیر قران ته ولا او دلته الله رب العالمین فرمایي بندگان کې هغه بنده چې د الله رب العالمین بندگی کوي او د شپې په اوقاتو کې کله په سجده پروت دی او کله ولاړ دی الله رب العالمین ان قیام الليل کوي دا ولې کوي دا قیام الليل الله رب العالمین فرمایي يحذر الاخره د اخرت نه یریږي چلته وزسته تو خبر وړم د الله خواته چې ورزم او دا ټول شپه ولکه ما په غفلت کې تیریږي په دې شپه کې به د الله د بندګۍ صحیح څه نه مقرر کوم په ځان باندې مونږ سره د دنیا د خرچو د کورونو لپاره څومره فکرې کاروبارونه کوو پیسې جمع کوو او څه کوو د لږ ورځو د ژوند لپاره لږ ورځو لپاره نو د آخرت ټول عمر زندګي دې له بسرایسته جمع کوي کنه به جمع کوي دې اکاونټ ته بس جمع کوي دې اکاونټ ته بس وړي دیو جن د صحابه کرام رضی الله عنهم د معمولات وګورئ کنه دا غي د دعاګانې وګوره دا غي د تلاوتونه وګوره دا غي د قیامونه وګوره دا غي د صدقات وګوره دا غي د جهادونه وګوره دا غي د مختلف اعمال د نیکو چې په قران کریم کې دا څومره خولي صفات دي دا ټول اول په صحابو کې موجودو دا معاشره اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قران باندې قائمه کړې و یو خولي مثالی معاشره و بلکې دومره انتهایی مثالی معاشره او دومره بهترین تربیت چې صحابه کرام فرمایي موږ به چې کله روجینی ولې موږ به خپل ماشومان وړو ماشومان له نابالغ وړو بچي دیله به موږ دا ټریننګ ورکاو چې روزه به پینې ولا به وګي بشو تګي بشو جړل به موږ ور پکور کې د لوبو سيزونه ساتلی بس هغه به لوبول را لوبول موږ دا ټیم د غشي دا ورځ په دې طریقه باندې سر ته ورسیږي ما خامش ماشومان دي بس په یو سیس په بل سیس به مولا بول کیلونی مليونه به مولا ورکړي دا والا په دې لوبي وګ دې د پرش عادت شي د عبد الله ابن عباس دا واقع چې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته لاړو د ترور کرش فراغه بار دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه راوړی دی او هغه صرف حدیث نه دي چې مکړي امام بخاری رحمت الله علیه هغه دا کمال خو فقيه دی خو مسائل تر وباسي اخو ټول دین یو بهترین هغه خلاصې را جمع کړې په دې کتاب کې کاغه عقاید ایمانیات دي کاغه عبادت دي کاغه معاملات دي کاغه اخلاق او آداب دي کاغه سیاست دي ټول ژوندۍ او د ژوندۍ ټول امور دا اول نه اخره پورې دي کې وګوره نو پاره کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا واقع چې راځي دا خو نابالغ ماشوم دی دا ولې تل د نبی صلی الله علیه وسلم کړه یو خټک د ترور کورې دی ترک راخوا سوګزي دغه قصه ولې را نقل کړی دا حدیث ولې نقل کړی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بار د خپل قصه کوي د دې وجه دا وا دا اصل کې پلار مور دې د پاره لګلو عباس رضی الله عنه ولې ګلو چې بچیا د ورځې خو نبی علیہ السلام مونږ وینو چې کوم عبادت کوي کوم اعمال کوي دا 15 وخت مونږ مر پسې کوو خو د شپې د نبی علیہ السلام د قیام کیفیت دا ځکه یو بچی له تربیت چې بچي نابالغ بچي د قیام الليل او تهجد سره عادت کوي بل دې چې ځکه نو ماشومان هغه عربو ډېر ذهین ماشومانو وسم چې ماشومینو په نسبت مشرانو دا غزي نه خوي نو دا به مونږ تم د دې بیانو کې مونږ به هغه باندې هغه شان عمل کوو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه کیفیت ذکر کوي د نبی صلی الله علیه وسلم چې څنګه را پاسه د مسواک وکړلو بیا ورلا په مختلفو موقعو کې دته تر کورې دي نو دا رنګه دوله وب تیاری کړی دي ته دعا کړی دي چې الله دې په قران باندې خپوي
دا ګوره ماشومانو ته صحابه به نابالغه بچو ته به د تهجد امر کو زمنګ بچو ته پلار مور د فرض منځ حکم نه کوي زمنګ بچی فرض منځ نه کوي دې ته املا ماته ده او دا لاسکه خپکیږي بنا پکور کې کد کار روزګار والا یو ولک دی دکانداری کوي کنه روپاټي ګټي روپاټي پیسې ګټي الله نبی خو څنګه فرمایي تعس عبد الدینار وعبد الدرهم وعبد الخميسه برباد دي چې هغه د درهم او د دینار باندې چې بده صرف روپۍ او اشرفۍ پیژني او شړۍ پیژني بس او کمبل پیژني بس پیسې دی او کمبل یعنی مطلب د دنیا سہولیات په ذکر دي نه د الله عبادت نه د الله بندگی نه الله سره تعلق خبر رضان نه خبر نو دا کم چې ولا روپۍ راوړي کله چې چرته چټي ورځي نو استاد خیالي مونږ نه پاسې سر یا نو ټول هفته ستړی شوی د پرې د आवाज ورته مکو په قلاره به وکی نو کوي په کوي نه لازم حال او چې کله بیا سکول لذي او کالج لذي وختي پاسې ور شابه درکو ناشته مولا وختي تیار کړی الله شابه خدا ته پوښتنه کوي چې مونږ کو کنه دا کالج فرض دی کله مونږ فرض دی ټیک ته لاړ شه کالج مونږ خدای نه چې کالج لمده کالج لذي سکول لذي نو واشته لذي بالکل لاړ شه خبر جدید تعلیم حاصل کا خو غړېګه پکې ما صحیح ده موږ د یونیورسيټو خلاف نه یو موږ د تعلیم خلاف نه یو خو ته تعلیم لول ته به وای هر بابونه زی تعلیم لول ته تړونه کې غړېږي نو دا به شرمي او به دا به غیرتی پکې مکوا به حیاي پکې مکوا ځان په شرمونو مشرموا او پښتون او مسلمان غیرتی د جنکو مخې ته نتاویږي دا تعویده پکې مکوا او پښتنا او مسلمان جینې د پردو لکانو مخې ته نتاویږي نو دا تعویده او بی غیرتی پکې مکوا تعلیم وکړه ستا په تعلیم کې څوم نمبر دی زتا نه دا تاسو ستا په ټول ملک کې زتا نه دا تاسو صبح کې نه ټولې دنیا یونیورسيټي ما ته وایې کنه ستا د یونیورسيټو په ټوله دنیا کې چې کوم فهرست دی چې ټاپ دا دویمه دا درېمه دا 1500 پورې چې کوم یونیورسيټي دی په دنیا کې په ټاپ باندې پای کې ستا نوم نشته دی ستا یو یونیورسيټي پای کې نشته کله دې راخستې خالي بیا ما ته وایي دا ګوره د دې مولا په دې چې دا موبایل دا جاپان جوړ کړی دا امریکا دا به جاپان نه جوړولې دا ته مالې ګلې وی یونیورسيټي له انجینرینګ تا ویلې دي دا به تا جوړ کړی وي ته به تکړه شوی وي دا چې زه جاپان ته محتاج یم او دا زه امریکای ته محتاج یم او دا مانه د برتانیې نار سره روان دی او ګاډی مې د بل ځای نه روان دی موبایل مې دا ته باندې څه شوق پرې وته زه خو چې کم کار لګلې ما دغه دی ولاړم الحمدلله الله دې رانه قبول کړي زی دې لنوم لګلې خو تا باندې دا ویلې دا ځکه ټکنالوژي تا مال دا ول نه جوړ کړی دا تاسو به زدان کوم چې زمانہ نه شي کوله چې ته زمانہ کې عجیب خبره دا زمونږ حال دی د موږ تاسو نشته دی او دا دغه شته دی اعلانونه چې ګوره اتن به بیا په بل ورځ باندې په پلاني تاریخ کوو قسم په الله زم پرړم خفه کیږي په دی باندې دا خو څه کافر د کور نه راغلي مسلمانان دي او دومره بی غیرت چې در باب ټنګ ته نشي ټینګېدلې د ډول ډنګ ته نشي ټینګېدلې او بل طرف ته جاړي او په موږ ظلمونه او په موږ دا چلے او په دم نه دا څه کردار دی ادا څه دی وکړه تاسو ټول وکړه په دې په دم نه ختميږي چې تاسو راتاو شي په میدان کې غډاو کې رقص وکي اتنه وکي کمل کې په دې بدم نه ختمه شي وخه ماته نو که تعلیم لذي خلاص خبره ده وسار د فجر موز غم نشته او پراټه ولا پخړې دي سړی تعلیم کوي تعلیم یافته څه دی او چې په کوم ورځ چټي په ورځ بیا را پاسې يم نه یره ټول ورځ سبقونه ویلې دي سبقونه ویلې دي وړ ګران سبقونه دي غټ کتابونه دي د چرسو سیګریټي راکاږي په یونیورسيټو کې آیس جنکای پر راوړل ستا په یونیورسيټو کې الکان نو جنکای لګیا دی آیس او چرسونه او د نشو بازارونه ګرم کړی ستاسو کردار دی تاسو نه کېږي چې تاسو ځان نه ستاسو کردار څه دی او زما محترم ورونو د یاد وساتئ په دې کې ذمہ دار هغه د کور مشر دی
دا الله نبی صلی الله علیه وسلم ذکر فرمایلی الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. خبردار تاسو کې هر سړی ذمہ دار دی. راعي او ته څه ویلې دی؟ راعي په عربی کې شپونکی ته چې رما والا کې کنه دا ګډي بيزي او صحرا ته بوزي د سر لپاره نو کسلې بوتلې ما خان ته څو غختلې کیږي مقصل ته غختلې کیږي پورا حساب باور کوي کما پکې ورکه شو ته ذمہواری تعالی موږ ذمہواری درکړه رما خو ته حواله وکړه د کور مشر دا به دغه شانته د خپل رما ساتي یو ماشوم د ټولو افرادو اول احتساب د ایمان د عقاید چې آیا زما په کور کې توحید ته که شرک دی دغه رنګه د الله نبی صلی الله علیه وسلم چې څنګه معاذ بن جبل لګلو یمن ته او ورته ویل یا معاذ ته هغه قوم ته ورځي چې هغه اهل کتاب دي فاول ما تدعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. اول دعوت چغویل ورکه د توحید او د رسالت دعوت ورکه. اول ما غوی دې گواہی کوي چې د الله نه غیر بل حقدار د عبادت نشته. اشهد ان لا اله الا الله. او ورپسې به زما د رسالت گواہی کوي چې وان محمد رسول الله. بیا ورته د الله نبی فرمای فانهم اطاعوا لذلك چې کله ستا دا خبره ومنلې نه اولی عقیده توحید شو او زما رسالت تسلیم کړو نبی دوی ته وایا چې الله رب العالمین په تاسو باندې 15 وخت مونږ فرض کړي په شپه او په ورځ کې. ګوره د ایمان نه فورا بعد د څه تذکرہ کیږي؟ د مونږ تذکرہ. او دا په ترتیب چې قران کې ذکر دی. قران چې شروع کې سوره بقره همدغه خبره ده چې الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والمتقين څوک دي؟ الذين يؤمنون ایمان شروع الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاه. ایمان راوړ ایمان پس فورا د مونږ تذکرہ ده. بیا رستا انفاق وغیرہ رستو ذکر و دې ته بیا وایي چې الله رب العالمین په تاسو باندې 15 وخت مونږ فرض کړی دی. زما محترمونو دا په موږ د الله حق دی. دا د الله رب العالمین په موږ باندې حق دی د 15 وخت مونږ. او د کور کوم افراد کوم مونږ نه کوي د کور د مشر نه به تاسو کېږي. د الله نبی فرمایي تاسو کې هر سړی د سیدل کا شپونکی نه چې دا رمي تاسو کېږي. كلكم مسؤول عن رعيته. بیا د الله نبی فرمایي سړی دا د کور مشر دی دنه به د کور د افرادو تاسو کېږي. که سړی په سفر کې دی چرته کاروبار تجارت لپاره کور نه بهر دی به د کور مشر زنانه هغه ذمہ دار ده اینه به تاسو کې. بل حدیث کې به نبی علیہ السلام پوره تفصیل کړی دی نور کسانې په ذکر کړی. کله ملک حاکم دی هغه ټول ملک تاسو کې ملک تاسو زما واستانه اوس نه کېږي ولی زما واست اختیار نشته دی. اوس ما تاسو سره صرف د خپل کور اختیار دی بس ما ته نه دی تاسو کې. او که څوک د صوبې ذمہ دار دی نو ټولې صوبې تاسو کې. که څوک د ضلع ذمہ دار دی هغه نو د ضلع پېښور تاسو کېږي. چې ځان باندې دا دومره یو من نمونه یې خېدی او دا په کندو کې نه راځي ډیګری نه دنه وته پوښت کی چې څه ډیګری نه لګولې تاسو څه کړی دي څه کې ده تاسو سره دا غي غو فکر د اسلام لپاره چې نه تاسو دې دا غي دغه مطابق دا رنګه که څوک په دفتر کې مشر دی یو محکمې دنه د ټول افراد ته پوښت کی کپای کې کرپشن کیږي او کپای کې ظلم کیږي او کپای کې غلا کیږي د دې څه ذمہواری چې ته په چشمپوشي کې لګي. خلق تباہ شو عوام تباہ د عوامو حقوق تباہ او برباد بغیر د رشوت نه بغیر د عوامو د ځپلو نه د هغې کار کېږي نه ذمہواري ځکه چې تا په دې باندې معاهده کړې ده چې زه به دا ډیوټي کوم سر ته به رسوم دا به ماله خلک راځي زه به د عوامو خدمت او خدمت په ځای تاغي د عذابونه ورکړي تکلیف کې اچي د دې جواب ورکړي. هر چا سره چې کومه ذمہ داری لګېدلې په مونږ کې به هر انسان د خپل ذمہ داری جواب ورکړي د الله رب العالمین مخې. غرض مې دا زما محترم ورونو چې دا د شپې قیام ولې کېږي یحذر الاخره د آخرت یاره چې د الله مخې ته تلل دي. الله رب العالمین فرمایي د آخرت د یارې نه بل ويرجو رحمت ربه او دوی امید ساتي د رحمت د رب خپل دې لپاره د شپې قیام کوي.
دې لپاره د شپې تهجد کوي د الله رب العالمین بندگی کوي په نور ځینې کې الله رب العالمین دا صفات ذکر کړی دي په سورۃ الف لام میم سجده کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې هلته الله رب العالمین فرمایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا دا مؤمنان څوک دي دا مؤمنان هغه کسان دي چې لري کېږي جدا کېږي د دوی اړخونه د بسترونه ګوره بسترې شته ښه مزېداره بړستن او کمبلې شته خو دا خوب او دا خوږه په ژمي کې دا ګرمه بړستن ولې پرېږدي الله دپاره الله رب العالمین فرمایي هلته آیت نمبر 14 تتجافى جنوبهم عن المضاجع لري کېږي جدا کېږي د دوی اړخونه عن المضاجع د بسترونه څه شی کوي يدعون ربهم خوفا وطمعا دا الله رب العالمین نه د شپې دعاګانې غواړي په خوف سره د الله نه یریږي لکه بل آیت کې سورۃ زمر مې چېرته وخت ویل يحذر الاخره اخرت نه یریږي الله نه یریږي وطمعا د الله تعالی نه طمع کوي طمع د څه کوي د هغه د رحمت او د جنت هغه یې کې ویل ويرجو رحمت ربه د رب د رحمت طمع کوي او د هغې امید ساتي چې د دې بندګۍ د وجې نه چې موږ د شپې د الله لپاره قرباني وکړله دا خپله بستره او دا خپله پالنګم پرېښو د بیډ رب العالمین ته ودرېدو چې الله رب العالمین راله په دې باندې اجر راکړي د الله رب العالمین رحمت کې موږ راونغښتلی شو دې دپاره دوی دا کار کوي او بل دغه خو د شپې عمل شو د ورځې څه کوي ومما رزقناهم ينفقون او بعضې د هغه مال نه مما کې دا من د تبعیض دپاره دی الله ما ورته ټول مال نه غواړي چې شابه تا سره په کور کې 15 لکه روپۍ دي شابه دا ټولې ادا کړه نه ښکلی نظام الله جوړ کړی دی نفلي صدقه ده روزانه به ورکړي نبي علیه السلام ترغیب ذکر کړی چې روزانه صدقه کوه خپل وس مطابق فرضي چې دا زکات چې کال کې یو ځل دی څومره اسان دین دی ګران خو نه دی نفلي صدقه د خپل وس مطابق چې څومره دی په زړه کې راغله ورکړه یو محتاج له یو کونډې رنګ له یو یتیم له دغه رنګ دیني امورو کې خپل مال ولګوه صدقه جاریه کې استعمال کا او چې کوم فرضي زکات نه هغه پر واقع په حدیث کې نصاب ذکر دی چې دغه نصاب ته استعمال ورسېده کال په تیر شو پس ته اوس امیر مالدار شو الله در باندې نعمت کړی دی اوس تا سره ستا په دې مال کې نور کسان هم شریک شو هغه کمزوري طبقات چې اته طبقې دي او په سورۃ توبه کې الله رب العالمین ذکر کړی دي چې دې کسانو باندې د خپل زکات د تقسیم کا دوله ورکړه اسی لوبې مکوه چلول مکوه چې خلک د خپل کور مخې ته پلین ودرولې دي او د بعضې خلک 200 روپۍ ورکوي دا ته زکات ورکوي که خندا کې به دې دین پورې هر عبادت نه مونږ ګپ جوړ کړی دی هر عبادت مونږ داسې نه کوو څنګه چې راته الله وایي او د هغه خوږ نبي صلی الله علیه وسلم راته طریقه ښودلې بلکې مونږ د خپل د زړه د مرضۍ مطابق وکړو چې زما څنګه خوښه وي داسې به یې کوو الله رب العالمین فرمایي دو ورځې دا کار کوي چې انفاق کوي بیا چې دا کارو کې د شپې الله رب العالمین ته قیام کوه د دې 15 فرض منځونو نه غیر سره قیام اللیل هم کوي دا خو د بدن عبادت شو د مال عبادت هم کوي انفاق هم کوي د دې اجر څه دی هلته الله رب العالمین فرمایي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین هیڅ نفس ته دا پته نه لګېږي چې د دې دپاره څومره ښایسته نعمتونه پټ ساتلی شوي چې د دې سترګې به پېښې شي الله اکبر الله دې دا موږ تاسو ته نصیب کړي سترګو یخوالی کنایه ده د خوشحالۍ نه یعنې الله به دې داسې خوشحاله کړي د خوشحالۍ په وخت کې سترګې یخېږي د قرآن کریم د دې آیت په بنا باندې مفسرینو ته دا نقطه لیکلې هم ده چې خوشحالۍ نه کله کله د انسان اوښکې له خوشحالۍ نه هم دي که نه ډېره خوشحالۍ نه کله کله سړی اوښکې سترګو نه لاړ شي د خوشحالۍ اوښکې دا یخې وي او د غم اوښکې ګرمې وي تړمې وي خوشحالۍ په وخت کې سترګې یخېږي د غم په وخت کې سترګې رګونه بدن ګرمېږي د غم د لاس د خفګان د لاس بدن باندې کله کله د ډېرې سختۍ نه تبه هم راشي ټول بدن دې ګرم شي تبه کله کله په بدن راځي د غم او د خفګان د لاس زما محترم ورونه الله رب العالمین چې فرمایلی دي چې ما دله پټ ساتلی دي پټ مې دله ساتلي سترګې به دله یخې کوم بیا فرمایي جزاء بما كانوا يعملون دا بدله ورکول دي په هغه عملونه چې کوم دوی کړي
ګوره یعملون او تعملون قرآن تاسو بار بار وایي کنه معلومه شو اعمال الله ته ډېر خوښ الله رب العالمین په رنګ په نسل په جبه په قومیت په وطنیت او دغه رنګه په مالدارۍ په عهدو په دې باندې الله رب العالمین څوک نه بخي او نه الله ته نږدې کېږي الله رب العالمین ته چې سړی نږدې کېږي په صفاتو که په ښایسته رنګ وایي څوک الله ته نږدې کېدی نو په مکه کې ابو لهب ډېر ښایسته انسان د نبي علیه السلام خو یو سکتره و قریشي مو خانداني موچت بل دا ده چې مالدارم دی او دا مخ به را شغلې والی د ښایست دلاسه کو ته ابو لهب وایي لهب شغلې ته وایي شغلې پلار مطلب مخ یې ښکلی و مالداري مو بچي مو یو سرمایدار سړی و بیا د نبي علیه السلام سکتره مو خو چې دین پکې نه و ایمان پکې نه و په قرآن کې دونه بدبخته مشرک دی دا چې ډېر مشرکان د نبي علیه السلام دشمنانو په مکه کې ابو جهل غوندې پکې و خو د یو نوم هم په قرآن کې نشته او د ابو لهب نوم پکې شته تبت یدا ابي لهب وتب ځکه دی ډېر ظالم و ډېر زړه نه سخت د نبي علیه السلام په دشمنۍ کې ډېر زیات سخت ډېر تعصب یې زموږ د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم سره کول دا د کور کس چې د دشمن شي که نه د پردي خو در باندې بیا ډېر زړه ور راځي که نه سکت رهی و هغه دشمن شي نور خلکو یې پروا ساتلی غرض مې دا دی زما محترم ورونو الله رب العالمین د مؤمنانو دا صفات بار بار قرآن کریم کې ذکر کړي چې دوی د شپې الله ته عبادت کوي تېره جمعه مې هم درته ویلې د ژمي موسم دی صحابه به دې ته خوشحالېده چې شپه اوږده شوله ورځ لنډه ده که د ورځې سړی روژه نیسي مسانه که د شپې قیام کې مسان ای به ورته مرحبا ویله مرحبا بالشتاء ژمي دپاره دې مرحبا ای به دا موقع غنیمت ګڼله بل ځای کې الله رب العالمین سورة الذاریات کې فرمایي كانوا قلیلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون د دې مؤمنانو صفت دا ده دا په کوم ځای کې دا خبرې کېږي دا به په قیامت کې الله وایي ذکر چې کله دی هغه جنت ته جنتیان روان شي که نه صفاتونه دې کې الله ذکر کوي یو صفت ولدا ذکر کړی دا ولې جنت ته لاړ وایي ځکه اوس په دنیا کې قلیلا من الليل ما يهجعون د شپې په لږ وخت کې به خوب کوو اکثر به عبادت کوو وبالاسحار هم يستغفرون او د پیشمنی په ټیم کې چې د سار اذان لانی شوی او دی وخت استغفار به غوښته بخنه او الله ته جړا چې الله معاف کړي دې به برید نه تا ول استغفار به غوښته دا د مؤمنانو صفات دلته بعض خلک دې کې اشکال چاته جوړ شوی دی په دې لږ ټیم کې ان شاء الله دا درته وایم بعض خلک چې قرآن نه پوهیږي قرآن سره بیا لوبې کوي دا بعض خلک چې حدیث د نبی علیه السلام نه مني هغه د قرآن سره سمې لوبې کوي نعوذ بالله اخو دا چې د يهودو صفت پکې راغله کومې لوبې چې يهودو د تورات سره کړې دا غي نه زیاتې لوبې نن د قرآن سره کېږي د قرآن په نوم باندې سړي د خندام ورزي او افسوس هم ورزي د دې دا خبرې چواو لکه دا قرآن پتا نازل لکه دا په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل دې شرح به موږ ته تکي او دا تا چې کومې بغت لوستې دي د دې نه را تکي لګي کدا به ما ته زما خوږ نبی صلی الله علیه وسلم هغه نازل او هغه اولنې معلم دی او په اولنې عامل هم دی ور سره د دې علم ځکه هغه نبی دی د دې علم الله ورکړو او د دې عمل په هغه نبی هم کړی دی او صحابه هم کړی دی دا محفوظ دی الحمدلله هغه طرف ته لاړ شه نو دلته بعضې خلک دا اشکال کوي چې دلته خو الله فرمایي چې خوب لږ کوي عبادت ډېر کوي نو موږ خو خوب ډېر کوو که نه او عبادت هم لږ دی او که صحابه کرامو دور کې موږ ګورې دا تهجد خو لږ ټیمي او دا خوب ډېري که نه ځکه صحابه کرامو طریقه هم تقریبا دا وه دوه حصې به د شپې څه وکړه خوب به وکړه یو حصه به چې کوم دی قیام الليل چا پکې دا اخري سم لا نیمه کړه د هغې نه به هم کم وکړه د دې اشکال څه حل دی د دې څه جواب دی د دې حل دا دی چې دا شپه کله نه شروع کېږي څنګه چې نور پرېوځي چې نور څنګه پرېوته نو د ماښام لمونځ دې فرض دې وکړه سنت دې وکړه اذکار دې وکړه او که الله درله توفیق درکړی نور نوافل هم سره وکړي صحابه کرامو معمولات وګوره ښه بیا د ماسخوتن مونځ ټایم راغی بیا مسجد ته راغی وختي 10 منټه مخکې راغی دا پکې حساب کا بیا فرض وشو دا حساب کا بیا دې سنت وکړه دا اذکار دې وکړه بیا سنت کې بیا ناستې خوش قسمت ملګري دا هم وي سړی رشک راشي وپسخېږي ورته چې هغه له وختي راشي دعاګانې کوي مونځ نه بعد ناستې خوږې خوږې دعاګانې کوي رب سره خپل یو ربط جوړ شوی الله رب العالمین سره خپل یو تعلقي مزیدار
لکه څوک چې یو محبوب سره ناست یو بس خبرې وځي یا الله دا کار نه یا الله دا مجبوري ده دا تکلیف ده دا تکلیف ده سوالونه واجتونه مخې ته ورته پیش کړي انعامات او د ایمان او د دې هدایت او د آخرت د انعامات او سوالونه تی کوي دا ټول ټیم حساب کا نبی دغه رنګ کم چې حدیث کې اعمال راغلي هغه سره حساب سره ود کېږي سورته ملک ولولي سورته الف لام میم سجده ولولي د خوب دعاګانې ولولي نو کدا ټیم حساب کې دا خو بیا خډیر شو کنه بیا چې خوب کې بیا د شپې بیا قیام الليل طرف پاسه او تر فجر پورې بیا عبادت وکړي نو زیات ټیم دا په عبادت کې تیر شي دا خوب په نسبت دا ټیم زیاتېږي د ماقام نه حساب کتره مسخوتن نه وخت پورې او بیا خوب خو یو څو غنټې بیا د شپې بیا را پاسه دې صفت باندې په کار د چې مؤمنان وخت تیر کې په دنیا کې الله دې دا په منقطع صورت کې راولي دا صفت ځکه موږ غفلت تیر دي زمونږ عبادت سره شوق کم شوی دی د دې د وجه نه چې خواهشات عربانه غالب دي او دا ته خواهشات چې ستړي کړو پوره کېږي نو مصیبت ده څومره جوړ پسې منډه وي د خواهشات مثال وي د سوري دی سوري پسې منډه واه دا بدن مخ کې رواني اعلان کولای نشي خو چې کله ورته شاک کړو ته دې منډه وي دا به تاسو نه رواني څومره چې یو انسان پر رب العالمین کلک توکل کوي د خپل ضرورت مطابق حلال رزق کاروبار روزګار کو او د الله بندگی وکړه قسم په الله به داسې خسته رزق درکړي چې خلک به ورته حیران شي دا د الله وعده ده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب څوک چې صحیح تقوا وکړي د الله نه ویریږي تقوا دا د الله په احکام او عمل کوو ګناه نه ځان وساته خپل وس مطابق الله رب العالمین ور لاري کولاوي کې يجعل له مخرجا مخرج ته و چې لاري در باندې بند شي پریشانیاں در باندې راشي تکلیفونه راشي دا زړه دې مړی تر اورسي خفشي دا څنګه حالات راغ الله فرمایي ته زما عبادت صحیح وکا تقوا په ځان کې پیدا کړه ته څنګه لار کولاو لاري ورته کولاوي او بل ويرزقه من حيث لا يحتسب الله رب العالمین به داسې زین ور رزق ورکړي چې په ګمان کې باندې په سوچ کې به نه خپل رزق به الله رب العالمین دل ورکړي په سلف کې یو کس ته چا ویلې را روټي ډېر ګرانه شو وړ ډېر ګران دا د ګرانې خبرې وخت کېږي پلانې شي ګران شو هغه ته له خدا د شي غم نه کوم ځای دی موري الله خسته ده که ګرانه شي چې په 100 روپۍ روټي شي الله به راکړي الله ویلي وما من دابه في الارض الا على الله رزقها وي غم دا هغه شي کوا چې هغه الله مونږ ته ویلي چې دا وکړي چې هغه وکړو او چې د کم سیز دی موري الله خسته کې ډېر مکه کارمن کېږي د ضرورت مطابق بمنډه وهو حلال رزق بس باقي دا روټي الله را رسې غم مکوا دا الله رب العالمین دا زموږ دا زموري خاصه یا به خسته رزق پر راسي ان شاء الله تعالی غرض مدار زما محترم ورونو د شپې قیام حسن بصری رحمت الله علیه ته چا ویلي سوجدا هغه خلک چې د شپې قیامونه کوي د دې په مخ کې ورناوي هغه ورته زکه چې الله رب العالمین د شپې په اخر ټیم کې هغه انوارات را خواري او هغه دې په دې مخونو باندې پریوتی هغه اثر په دې مخ کې وي کدرن یو تور ملګری می تاسو په دې تجربه وکړئ چې کله هغه د شپې قیام کوي د دې په دې مخ کې یو اثري کې یو مجلس کې کینی خلق له حیا ورزي هر دې عبادت اثري دغه رنګ د قیام الليل په باره کې بس سلف دا تعجب کوو وای مونږ حیران یو هغه کس ته چې ځان ته مسلمان وي او د شپې عبادت نه کوي ټول شپه کله د په خوب کې تیر شي دا وایي تعجب خبره ده دا وایي یعنی هغه زمانه کې به دا تعجب ګڼل کېده چې څوک د شپې تهجد ونکي قیام الليل ونکي ای به تعجب کوو او زمونږ وخت چې څوک کوي مونږ ورته تعجب کوو لکه تهجد کوي خدام قیام الليل کوي لکه دومره مونږ نه یو عادت دی عبادت سره چې څوک یو کې په کور کې دا ناشنا ګڼل کېږي په ملګرو کې چې کوم ملګری د شپې په قیام الليل عادت د شپې الله تعالی پاسي دا خبره ناشنا شوې ده الله او صحابه ته او سلف ته دا ناشنا لګیدله چې څنګه یو سړی ټول شپه خوب کوي دا چې خبره ټول شپه دی خوب کوي دی الله ته پکې ودرېږي نه عبادت نه کوي الله رب العالمین الله رب العالمین دی په موږ تاسو کې هغه صفات راولي کوم چې قران کریم کې ذکر دي د عباد الرحمن او دا نن چې کوم صفات موږ ذکر کړ د شپې الله رب العالمین ته ودرېدل او قیام الليل الله رب العالمین دې موږ په دې صفات باندې متصف کی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. دا د بیمارانو باره کې دوه درخواستونه دي. یو زمونږ د تاجګل حاجي صاحب نوسی دی او د بادر بهي بچی دی، وړوکی ماشوم دی، بیمار دی، ډېر تکلیف کې دی او دعا ورله وغواړئ چې الله رب العالمین ورله شفای کامله ورکړي، الله دې روغ صحت ورله ورکړي. بل زموږ د مسجد یو ملګری دی، تاسو ته پته ده، په دواړو خپو باندې معذور هم دی، خواص بهي دلته ټیلرۍ کار کوي، غریب خپله محنت کوي او هغه د سترګې اپریشن کړی دی، نظر یې ختم شوی دی. هغه اپریشن نه بعد بالکل نظر یې کار نه کوي. نو څومره ورځو نه ما ته ویلي، تقریبا د 10 ورځو نه به زیات کېږي چې زما دغه شان تکلیف دی او د سترګو نظر مې ورسره ختم شوی دی. نو ملګرو ته ووایي چې ما ته دعا وغواړي. نو یو خو دا ده چې په خپو باندې معذوره دی او بل د ګنډلو کار خو د نظر سره وي، نو هغه غریب د هغې نه هم دغه شي. نو د داسې ملګرو باره کې زه یو بل اپیل کوم چې هغه ما ته نه دي ویلي، خو دا راته زه وایم، ستاسو هم توجه دې ته دغه کوم، د داسې ملګرو ډېر خیال ساته چې په دې حالاتو کې یو سړی دغه شانته خپل هغه روزګار نه موزي او په کور کې پروت یو اپریشن یې کړی، خپو باندې معذور او سترګې هم کار نه کوي. نو په کار دا چې داسې ملګرو له د خپل وس مطابق پټه څه ناڅه خرچه څه ناڅه ورله کور ته سړی ولېږي. الله رب العالمین دې موږ ټولو له توفیق راکړي. د دې کسانو خیال ساتل پکار دي، ځکه نبی علیه السلام فرمایي، د آخري خبره کوم، چې هغه سړی وایي حاجتمند نه دی، مسکین نه دی، لیس المسکین الذي ترده اللقمة واللقمتان، چې ته ولا یو نوڼه یو دوه نوڼې ورکړې او دی واپس شي، دا مسکین نه دی. لس سره او ته ولا 10 روپۍ لوټ ورکړې دی، تا ته وایي بجلیګر مولانا خبر الله دې 8 وانه جنتونه درکړي. دا چې په 10 روپۍ تا ته د 8 وانه جنتونو سوال کوي، دا مسکین نه دی، ځکه چې دا د الله شل راټولۍ مخام له څومره راغونډې کړي، 10,000 روپۍ پورې 8,000 روپۍ پورې راغونډې کړي، دا خزوانې نشي ګټلی. ځکه د الله نبی فرمایي دا چې په یو یو نوڼۍ تا ته دعاګانې کوي واپس کېږي او د هر چا ته لاس نیسي، دا مسکین نه دی. مسکین وپېژنه، د الله نبی فرمایي مسکین هغه کس دی چې د خپلې سفید پوشۍ د وجې نه غریب چا ته حل نشي ویلی، خو چې تی معلوماتو کې کار یې خراب دی یا قرضدار دی یا بې روزګاره دی، دقه مسکین دی. د الله نبی فرمایي د سره تعاون وکړه، په ده باندې تا ته اجر میلاویږي. الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. صفونه برابر کړي.